دا وختونه موږ ضایع کړي دي او د خلکو خو پوښتنه مه کوه چې هغوی خپل وختونه څومره ضایع کوي. که د چا کار او وظیفې خو لاړ شي وظیفې ته، بیا چې راشي وایي ستړی یم، د عبادت بیا نه سنت هم ترې پاتې، یو ذکر هم ترې پاتې، دعا او عبادت او تهجد ترې پاتې. او که کار او وظیفه شی نه لري نو هغه ټوله ورځ په ګشت او ګذر باندې تېره کړي، یا خوا لاړ شه، دلته راشه، وګرځه را وګرځه، مجلسونه وکړه، قمارونه وکړه، قطې وکړه، یو څه او بل څه وکړه، یو دوکان مخې ته کښېنه، یوې ویڼۍ په سر د بلې ویڼۍ په سر باندې، او کله په یوه پول او کله په بله ورځ دغسې تېره شي، بازار ته چکر ووهو، بې ځای منتزهات او یو څه او بل څه، نو وختونه برباد شي. وروڼو دا فکر موږ ولې موږ سره نه پیدا کېږي چې دا زما سره یو امانت دی او الله عز وجل موږ نه پوښتنه کوي. نو د داسې خلکو په باره کې هغه صحیح حدیث کې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس، دوه نعمتونه دي چې ډېر خلک پکې تاوانین دي. یو الصحة والفراغ، یو روغ صحت دی او بل وزګار پاتې کېدل دي. نو د دغه وزګارۍ د دغه فراغت الله عز وجل د انسان نه پوښتنه کوي. نو وروڼو لږ قصد کول پکار دي، اراده کول پکار دي چې په دې خبرو کې، په دې حالاتو کې زموږ او ستاسو دا زړونه رانه چېرته په دې فراغوالي او خالیوالي باندې د غفلت ښکار نه شي، د فتنو ښکار نه شي. عزتمندو، نو دا موضوع، دا خبرې ډېر د پام وړ خبرې دي، خو موږ دې خبرې ته توجه نه کوو. فقط اکثر په دې غم کې چېرې دا ساتیري به څنګه وشي، دا وخت به څنګه تېر شي، څوک یې په فیسبوکونو کې برباد کړي او څوک یې په یو شي، څوک یې په بل شي باندې، او حال دا چې سلب به په دې باندې څومره خفه کېدل. اویس قرني رحمت الله علیه چې دا مشهور تابعي دی او په حدیثو کې ډېر فضایل راغلي دي، عمر رضی الله تعالی عنه ته ویله چې ته به ما سره زما په دې مقام کې، د خلافت په مقام کې به را سره اوسېږې، ځکه د هغې فضیلت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی و. نو هغه نه خوښول چې د عمر رضی الله عنه په مجلس کې هم پاتې شي. حال دا چې عمر څنګه انسان یقیني جنتي، په دې وجه چې زه دلته یم، نو دلته خو به خلک راځي، دنیوي مشاغل به وي، جنګ جګړې به وي، دعوې دنګلې او څه او څه، زه به په دې کې مصروفېږم، دا وخت به ما نه عبث تېرېږي. هغه به دا خبره بار بار کوله چې زما دا خیال نه و، یو چا ته تپوس وکړه چې راځه وایي کېنو نستأنس بک، چې لږ به سره ساعتېري وکړو. وایي زما خو دا خیال نه و چې ان احدا یستأنس بغیر الله، چې یو انسان به د الله نه غیر بل یې ساعتېرۍ ته خوشحاله شي. د الله سره چې ته فارغ شي او دغه ساعتېري او دغه مشغله ځان له جوړه کړي، دا به د ټولو نه اوچته مشغله وي. نو د دې وجې نه د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نه منقول دي، هغه به ویل چې ما ندمت على شيء ندمت على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وایي زه په یو شي باندې دومره خفه شوی نه یم لکه په دې چې ډېر خفه کېږم چې یوه ورځ زما نه وی تېره شي، چې لمر ډوب شي. وایي ما ندمتو، ما پښیماني نه ده کړې علی شین په هېڅ شي باندې، ندمتو چې ما پښیماني کړې ده علی یوم په هغه ورځ غربت شمسه چې د هغې لمر په ما باندې ډوب شي، یعنې ورځ رانه تېره شي، نقص فیه اجلي چې په هغې کې زما عمر راکم شي، د عمر یوه ورځ مې راکمه شوه، هغه رانه تېره شوه، ولم یزید فیه عملي او عمل مې پکې اضافه نه شي، یعنې کومه ورځ چې زما نه عبث تېره شي، عمل پکې ونه کړمه، نو غټه د خفګان خبره ماته وي دغه ده. دې خلکو د وخت قدر پېژندلی و، ځکه داسې د حکمت خبرې د هغوی د خولې نه راوتلې.